د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق له لوري د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه وروستۍ څرګندونې د ګڼو افغانانو غبرګونونه راپارولي دي. محمد محقق له یو خصوصي تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي له پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت پیژني او په دې اړه د ملګرو ملتونو ویش ته ژمن دی. و از نظر ما ما متحد به می تقسیماتی که سازمان ملل متحد کرده به ما متحد هستیم دیگه. جغرافیای افغانستان خود نقشش شما دیدین، همون کم برگ درخت تودواری که هست او خو افغانستان خو ما اینمی قدر میدانیم. محقق زیاته کړې د جمهوریت دولت پر مهال یې هم دا نظر ښکاره و او پخواني ولسمشر کرزي ته یې هم وریاده کړې وه چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه لانجې کول د افغانستان په ګټه نه دي. ما همراه جناب کرزی صاحب را بحث کردیم که همین قضیه را کش دادنش به نفع ما و شما نیسته. ما که کش کنیم که اتک ده ما بیتی اونا یک دفعه تا متک پیش نه. خو این مسئله یک تفاوت نظر هست بین ما دیگه. ما را خود این پنهان نمیکنیم. ما نظر ما فقط افغانستان و نمو جغرافیایی است که مثل برگ تود است و شناخته شده است. د محقق دې څرګندونو ته د جمهوریت دولت پخوانیو ګڼو چارواکو او افغانانو خبرګونونه ښودلي. پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر نجیب الله علي خیل ویلي په دې حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې د یوې پراخې معاملاتي بستې یوه برخه انګیرل کېدای شي. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د ډیورنډ کرښې په اړه د محقق دریځ تر دې چې یو روښانه حقوقي نظر وي د پوښتنې وړ سیاسي بدلون ته ورته دی چې د معاملې بڼه لري. نبیل زیاته کړې د ډیورنډ موضوع یوه حساسه تاریخي موضوع ده چې په اړه یې تصمیم نیول د افغانستان د خلکو په ارادې پورې تړلې ده. د جمهوریت دولت پر مهال د کورنیو چارو وزیر عمر داودزي هم د محقق د څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ډیورنډ یوه فرضي کرښه ده او پریکړه یې باید د ولسونو له لوري وشي. د ولسي جرګې پخواني غړي کمال ناصر اصولي په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې ښکېلې ځینې څېرې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه د نظر ورکولو حق نه لري. اصولي زیاته کړې له دې څېرو باید افغان پاسپورټونه واخیستل شي او هیواد ته ممنوع الدخول شي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه دریځ باید د سیاسي عقلانیت، ګډې پوهې او د هیواد د تیر اوسني او راتلونکي حالت د دقیق درک پر بنسټ وټاکل شي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزیر هم په یوه مرکه کې ویلي و چې له پاکستان سره د کړکېچ حل په مذاکراتو کې هم د ډیورنډ موضوع د اسلام آباد له لوري مطرح شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې پاکستان پرله پسې له طالبانو غوښتي چې له ډیورنډ فرضي کرښې وراوښتونکي ترهګر دي کنټرول کړي. د دواړو لوریو ترمنځ تر وروستیو نښتو وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې پاکستاني لوري تر فرضي کرښې وراخوا د افغانستان لور ته اغزن سیم تیر کړی دی. طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې دي.